زمونږ دوستانو په کوهاټ کې د یوې کورنۍ 6 ځوانان قتل کړي شو. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او ویډیو کتلو نه مخکې درته یو یادونه کوم که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ دا نشان وهئ چې داسې معلوماتي ویډیو درته په اسانه در ورسي. د یو کورنۍ 6 ځوانان پسې قتل کړي شو. خپل رور بل رور او 15 ورورونه د جایداد په سر قتل کړل. واقعه هغه وخت مخې ته راغله کله چې دوی په ځمکه کې د کرکیل لپاره روانو او پټي ته تلل چې ناڅاپه یې په دوی حمله وکړه او په ډزو یې قتل کړل. قتل کړي شوي کسانو کې یو ورور او 15 ورورونه شامل وو. ظالم تر خپل ورورونه او ورور ډیر په بېدردۍ سره قتل کو او د قتل نه بعد یې بیا هم په کودالو هم ووهو. خو مشران دا وایي چې تر اوسه پولیس لا قاتلان نه دي نیولي او د حکومت نه یې مطالبه کړې ده چې موږ ته د انصاف ملاو شي او قاتلان دې زر تر زره گرفتار کړي شي او پانسي دي شي. دوی په یو بیان کې ویلي چې زموږ دوی سره ډېرې جرګې هم شوي خو بیا دوی نه ده منلي او د کلي خلکو دا هم ویلي چې دوی سره ډېر زیاتې شوی دی. دوستانو دا و د نن تازه خبر چې تاسو سره مو شریک کو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي او دوی مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکټه او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.